قندهار از تکمیل کار پروژه نصب و فعالسازی چراغ‌های تنویر جاده در این ولایت خبر داد. مسئولان این اداره میگویند ده‌ها چراغ تنویر در یکی از جاده‌های مزدحم این شهر نصب و فعال شده است. باشندگان قندهار از اتمام کار این پروژه استقبال کرده و خواستار تطبیق چنین پروژه‌ها در نقاط مختلف این شهر شدند. نصب و فعال شدن چراغ‌های تنویر جاده در یکی از جاده‌های شهر قندهار. دست کم 80 چراغ از چهارراه شهیدان تا چهارراه دند به طول 2.5 کیلومتر نصب و فعال شده است. پروژه‌ای که سهولت زیادی برای رفت و آمد باشندگان این ولایت در شب ایجاد کرده است. د ورستي کې کندهار ښاروالۍ د ښار ډېری مهم سړکونه هغه روښانه کړل. اوس فعلا تازه چې د ښار یو بل سړک روښانه شوی دی، هغه د شهیدانو څلور لارې څخه شروع بیا تر ډنډ څلور لارې پورې غځېدلی سړک دی. دا اوس فعلا کندهار ښاروالۍ روښانه کړي. مخکې دا سړک تاریک و، دلته ګروپان نه و نصب شوي. په دې وروستۍ کې کندهار ښاروالۍ اوس فعلا تازه یې پر دې سړک باندې ګروپان نصب کړل. تقریبا اتیا پایل ته نصب شوی دی او 2.5 متر لین دلته کار شوی دی. از دید باشندگان قندهار اتمام این پروژه در کنار روشن شدن جاده در شب در تامین امنیت شهر نیز کمک میکند. آنان خواستار تنویر سایر جاده ها در شب نیز هستند. چې ګروپان نه و، یو خو پیاده خلک چې پر پښو تله هغه راتګ پر دا خوا سم نسو کولی، یو د غلو د وجې او بل تاریکه وه. اول شکر دی الحمدلله ښه ګروپان ولګېده، خلک ځي ورځي لکه ورځ چې یې نو زموږ کاروبار دپاره هم څه دغه کړی دی، ګټه یې رسولې ده. دغسې نور دوکانونو دپاره دوکانونه اوله سر چې وه دا ګروپان چې نه وه دا دوکانونه به وختي بندېدله، او اوس چې دی دا ګروپان چې لګېدلي دي اوس ګوره دوکانونه در اوسه پورې خلاص دي. موږ ته دا ګروپان لګولي مثلا هر سړی اوس ښه په بېغمه باندې دلته پر سړکانو باندې تللی سي، هر وخت به تللی سي د شپې هر وخت کې. او بل مثلا تر ډېر حده پورې د غلو مخنیوی کېږي چې مثلا غله ته بیا نسي ګرځېدلی. او بیا موږ د مثلا د ښاروالۍ څخه داسې امید لرو چې نور هم داسې ګروپان ډېر زیات کړي او ډېر نور په هر ځای کې ولګي چې دا روښانه شي. باشندگان قندهار امیدوارند که شهرداری گام‌های بیشتر را در زمینه تنویر جاده‌ها بردارد تا مردم شبانه در فضای امن تردد داشته باشند. ریاست معارف ولایت فاریاب میگوید